ایمان خو دې ته وایي. حضرت عمر په باغ کې ناست دی د قجورو او کمیس ته لګیا دی ټاکۍ ګنډي، کمیس ته ټاکۍ ګنډي. نو د شام یو سفیر راغی، خپل کاغذات یې پیش کول امیر المؤمنین ته. چې راغی نو لرې ولاړ دی، اوس د یارې ورنږدې کېږي نه، او حضرت عمر لګیا دی ستن او تار ورسره دی او ټاکۍ ګنډي. چې داسې ورته وکته، ورته تعال لا تخف، راشه یارېږه مه. چې نږدې راغی کاغذات یې ورکړه. ویل ولې نه راتلې نږدې؟ ویل یا عمره زما دې په خدای قسمي، سفیر خو ډېر لوی سړی د بل ملک، چې ما دا جرأت نشو کولی چې تاله نږدې درش، او ناس په ځمکه دی او کمیس ته ټاکۍ ګنډي. ویل چې د مسلمان قوم داسې رهنما وي، هغه قوم به چرې الله نه ذلیلوي. امیر المؤمنین دی او کمیس ته ټاکۍ ګنډي، په منبر ولاړ دی خطبه وایي، کمیس یې لږ اوږد دی. یو غلام را پاسېدو داسې او د ګریوان نه ونیو او ورته ویل کښېنه خطبه مه وایه، دا د پیغمبر منبر دی. وی چې ولې؟ وی په مال غنیمت کې څادرې راغلې وې، مونږ ټولو کې کمیسونه جوړ کړل، زمونږ کمیس ته لنډ لنډ جوړ شو، او دا ستا کمیس اوږد دی. معلومیږي دا چې تا ځان له 2 څادرې ساتلې وې. نو ته څنګه امیر المؤمنین او د مساوات خبرې کې چې ځان له 2 څادرې ساتلې وې او مونږ له یو راکړې. حضرت عمر کېناست، ویل زه به څرنګه خطبه نه وایم چې د دې غلام د خبرې جواب مې نه ورکړی. اوس به څوک وکړي؟ یو د پولیس سپۍ سره به تاسو خبره وکړئ، او سپۍ چې درته وایي شیخه دې خورش داسې رب در باندې ولګي. جی قانون دې لاس کې واغست، جیب وښایه، جیب داسې کوئ که نه کوئ؟ الله حضرت عمر دی، امیر المؤمنین دی. غلام ته وایي خطبه نه وایم، غلام مرئی ته وایي، مرئی ته، چې تر څو مې ستا د دې سوال جواب نه کړی. زوی ته یې اواز وکړو، ویل بچیه دې خوا راشه. چې زوی راغی ځان سره یې داسې ودرولو، ویل زما دا کمیس بچیه ولې اوږد دی او ستا دا اوږد ولې جوړ شوی دی؟ ویل پلاره مال غنیمت کې چې کومې څادرې راغلې وې، نو یو حصه ستا خپله وه او یو ما خپل څادر درکړو، نو د 2 څادرو نه ستا دا کمیس جوړ شو، نو ځکه اوږد راغلی. او غلام ته وی چې یو څادر ماله مې دې زوی راکړی. نو غلام ورته وی چې اوس پاسه او خطبه ووایه. ایمان دې ته وایي. نو عزیزانو د لرې نه ډزې هر سړی کوي، خو د ډزو پته همغه چاته لګي چې څوک ډزو کې وي. د 22 طاقتونو مقابله به هم د عراق خلقو ته پته لګېده. زما په خبره پوهېږئ؟ دا زور به همغه خلقو ته پته لګېده. نن د لندن سپي ګرځي، سپي، او د امریکې سپي ګرځي، او سروې کوي لګیا دی په پاکستان کې چې د عراق سره همدردی د چا وي. سپي ګرځي. نو داسې سپي شته په پاکستان کې چې هغې ورته وایي جی عراق خو پاګلو، لیونیو، دماغ خراب و، ایسے جنگ کولو. دا سوال او اعتراض خو بیا په امام حسین هم وکړئ که نه؟ امام حسین په کربلا کې 72 کسانو که نو؟ او د یزید فوجیان زرګونه وو که نو؟ نو بیا امام حسین باندې هم دا الزام ولګوئ چې طاقت یې نه و نو جنگ دې ولې کولو؟ هلته سوال د طاقت نه و، سوال د دې و چې امام حسین وی چې ځان او بچي قربانوم، خو د شریعت د دشمن د بادشاہ په لاس کې لاس نگد، امریکې ته جوکیاویږم نه، ځان قربانوم، فوج قربانوم، ملک قربانوم، د امریکې حکم به نه منم. بین الاقوام یو اداره ده چې هغه د ټولو ملکونو کنټرول کوي، د هغې چې کوم قانون او پالیسي ده بیا هغې چې څه فیصله وکړه هغه به منم. زما په دې خبره پوهېږئ؟ صدام حسین جنگ د یارې نه دی بند کړی، دا د بین الاقوام فیصله وه، په خبره نه پوهېږئ. جنگ یې نه بند کړی دی. که چا در سره کړت وکړو دا زما تقریرونو کیسټ هم خلک اوري، که ټک چا وکړو که نه د دې ګورګورونه یې نیسئ، اول خو یې په دا ځمکه ولئ چې دا غول متیاز یې په پرتوک کې وبېږي، او یا یې نیسئ یو مال یې راولئ. تاسو پوه شئ د خبره دا وه. نو زما عزیزانو انشاءالله د عراق ځمکې په دنیا کې نوم روښانه کړو.
او په اسرائیل خبرې نه کوم، بیګا د صدر بوش خپل تقریر چې د فلسطین او د اسرائیل مسله حل کول پکار دي، دا د امریکای خبره وا، خو صدام ورته زور خودو کنه چې والله کله اسرائیل پرېدم چې پیټم بم مې نه یالزول. نو اوس بوش سره یاره ده چې اوس د دوی سره څه خبرې کول پکار دي چې دا ګډ جوړه موشي. دا یاره او دا ګیدړ ورته چا په کونه کې بوش تا کېنولو کینی بوش او دا خبرې کول. نو خبره باندې ځان پوهوي، ځان نه یو خو لیډرګي ما جوړوي. زمونږ دا داسې بدقسمته ملک دی چې هر سړی لیډرګي، هر سړی خو چې سهار راپاسي د ټپوس غوندې اخبار ته وګوري نو ټول ورځ به لګیایي، ځان نه به د جناح صاحب خورایه جوړ کړي او صاحبه او بوش داسې وي او پلاني داسې وي. نه ګورباچوف، څوک د ګورباچوف پر کټی دی، څوک چې د صدر خدای ته ګورئ، د خپل حیثیت ته وګورئ، خپل ځانونو ته وګورئ. کله درنه نه کېږي دا دعا کوئ چې خدای د مسلمان بول بالا کې. اوس عربو ته احساس وشو چې اسلامیک بلاک جوړو، اوس ورته احساس وشو، تر اوسه نو اوس ورته احساس وشو چې اسلامیک بلاک جوړو. که اسلامیک بلاک جوړ شو دا امریکا او جاپان او روس قسم په خدای دې چې د عربو په مخ کې به د سپو غوندې منډې وي. عربو ورشه کنه په مکه کې وګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او صحابه که زه اوس خدای ته ووایم دا مخامخ غر چې دی دا به خدای مالا اوس د سرو زرو ته ورشه په ټوله مکه کې سره هم د هغه غر نه روځي چاته چې د پیغمبر د ګوتې اشاره شوې وه، د هماغه غر نه سره روځي. په عربو کې هغه شی خدای پیدا کړی دی چې د ځمکې په سر ټوله دنیا ورته خدای محتاجه کړې ده، چې هغه پټرول دی، هغه شی پکې خدای پیدا کړی. نو که اسلامیک بلاک جوړ شو، نن تر اوسه وګوره 240 کاله وشو مونږ پاکستان ایټم بم جوړولو ته امریکا نه پرېږدي. 240 کاله صدام جوړ کړی. اوس خلق لګیا دي صدام حسین جنگ بند کو، ولې بند کو؟ دا خو ولې بند کو یا بند ولې شو نو په دې تاسو څه پوهېږئ یا بل پې څه پوهېږي یا په پاکستان کې بل څوک پې څه پوهېږي چې جنگ بند ولې شو، روان ولې و؟ مونږ خو د میانو روڼۍ چې کوم ځای کې ګرځو مغه ځای راته ښکاري، هغې نه بار خو ماډو نظر نه لګي. نو ستاسو چېرته د چایو په دکان کې نه یم ښې وکړو بد یې وکړو ښه بد یې وکړو د دوانو کاوم ویلي په هغې مم ځان نه د صدر بوش زامن جوړ کړي او لګیا یې کړه تېږئ. صدام حسین یو ریکارډ قائم کړو د ځمکې د پاسه او کافر ملکونو ته وښودل چې په مسلمانانو کې هم داسې یو نر کېدی شي چې چا په 42 میاشتې جنگ کې 10 ځله د بین الاقوام اسمبلی راوغوښته او میټینګونه یې پرې وکړه. دا په تاریخ کې لومبی جنګ و. په دې تاسو څه پوهېږئ؟ د بین الاقوام کونسل راغوښتل داسې د ټوکو خبره نه ده. واحد سړی صدام حسین و چې د بین الاقوام کونسل چې دی هغه په لرزان کې اچولی و او په اور ولاړو چې دا به کېږي څه. ورشئ وګورئ د امریکې مړي وړلې امریکې له شروع کړي دي. زمونږ د امریکې خورایونه چې دي غږ نه کوي چې څومره یې وړه. ورشئ د جاپان مړي چې دي جاپان له وړل شروع کړه. د عراق بمبارۍ صرف تاسو ماشومان مړه کړي دي، په آبادو هم بمباري کړې ده. د عراق تر اوسه پورې یو جاز نه دی تباه شوی، یو جاز. 27 جازونه تباه کړي. نو عراق په ملک یو ریکارډ قائم کو. اوس دا د شاخه تاخه ځامن کینی وې د عراق پیسې راغلي وي د خلکو ته چې دغه داسې ورته زما په حق کې جلسې وکړي او تقریرونه وکړي، دا د عراق پیسې راغلي وي. نو مال که د عراق پیسې راغلي وي ډېر شکر دی، مسلمان ملکو مونږ خو ټول عمر د مسلمانانو خیراتونه خوړلي، شرمېدلو تاسو له خو د امریکې پیسې راتلې که نه ده؟ بې حیاو تاسو خو د امریکې تالي سټ وئ.
او د امریکای خیراتونه مخوړه. زکه د مسلمان د کور خیرات خورم زه په بدنخ کارم، زکه داغه د کور ختم خورم زه په بدنخ کارم، زکه داغه د مړی الوا خورم زه په بدنخ کارم. تعالی شرم پکار دی چې د صدر بوش د سر نه توشوي چندې تعالی راتلی او تا خوړی. شرم وکي، حیا وکي. دا خبرم په خله څنګه راځي؟ د عراق نه پیسې راتلی، عراق چې چاله پیسې لېږلې نو نن د دومره قوت نه وی چې 22 ملکونو سره جنګېدلی وی. زما په خبرو پوهېږئ؟ عراق چې پیسې، سعودي عرب چې دنیا انګا بنګا ته پیسې لیږي، د 10 ورځو دفاعي طاقت نه د جنگ کولو. کویت چې په دنیا کې امیر ترین ملک دی، کویت امیر ترین، د ځمکې د پاسه د کویت مر دولت چا سره نشته، لیکن چې دولت ټول امریکا کې 2 منټه جنگ یې کړو، 2 منټه. خو د عراق فوج په ورغلی نو به مخې سره وتښتېدو. 2 منټه جنگ، دفاعي قوت نو. عراق پیسې چاله نه دی ورکړي، ځکه د 22 ملکونو سره او د 22 سنداګانو سره 2 میاشتې ډغرې ووالي، او داسې ډغرې ووالي چې د هغې یې زرګونه مړه کړه، او په خپله به پکې شلګونه هم نه مړه انشاءالله. د هغوی یې سوونه جازونه تباه کړه، او خپله تمامه فضایي قوت چې د هغه محفوظ ساتلی و. په ایران کې ولاړو، په بغداد کې د ځمکې لاندې انډرګراوند ولاړو. دوی به په بمباریو کې هغې به په یو مردکۍ ورخوشی، خو چې یو مردکۍ به ورلړه کسی به په اسرائیلو کې به د ښځو او نرو هاډونه فیل شو. صدام خو د اسلام پوزه ایښې ده. د نواز شریف ورور ویلي دي چې صدام حسین د اسلام پوزه غوسه کړه. مال د اسلام پوزه ستا رور غوسه کړه، د اسلام پوزه تاسو غوسه کړه چې د مسلمان په مقابله کې تاسو د امریکای مرګري وي. اسلام پوزه خو تاسو غوسه کړی. صدام خو د اسلام پوزه ایښې ده. که تاسو وایئ چې د ایران د عراق طاقت نو 22 ملکونو سره د جنگ کولو، نو جنگ به نه کولی کنه، نو تاسو پاکستانیان یې کنه، یې کنه د دې مبارک ملک یې. هندوستان 90 کروڑ دے او 13 کروڑ ہے، ٹھیک ده. تا 2 ځله په کشمیر د هندوستان سره جنگ کړی دی کنه، 2 ځله هم کړی دی کنه. نو د 90 کروڑ سره 10 کروڑ جنگ کولی شي؟ تا ولې کولو؟ اوس بیا تیار دی که خیری؟ ځان لځای مې خوښوي چې کوم طرف ته به منډې وهئ. ایمان دې ته وایي لږ اختلاف ورته په ملک کې پیدا شي، ایمان دې ته وایي. د 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم د هندوستان استعفا ورکړه کنه، څه چل شوی؟ ملک ورانو هیڅ نه وشي. لږ اختلاف ورته پیدا شو، هغه نه زما ملک او په اسمبلی کې چې لږ انتشاري زه د داسې ملک وزیر اعظمي نه کوم. راجیو ګاندھی ته پیشکش وکړو چې ته وزیر اعظم جوړ شه، هغه نه بیا الیکشن وکړه. صدر ته وی بیا الیکشن وکړه چې زما مکمله اکثریت راشي، هغه نه وروسته به بیا حکومت جوړم. بیا الیکشن وکړه. اصول دې ته وایي. نن ستا په پاکستان کې مولانا عبدالستار نیازی ولې استعفا ورکړه؟ ولې استعفا ورکړه؟ استعفا یې ځکه ورکړه چې په دې ټولو دورو کې نواز شریف سره و ورسره که نه؟ خدایم خوار نه که په خبرو پوهېږئ که نه؟ په دې ټولو دورو کې نواز شریف سره و. نو هغه ولیده چې د قوم له په سترګو کې سا اچوي او کار چا دپاره کوي، کار امریکي له کوي او قوم له تاثر ورکوي چې زه امن مشن باندې ګرځم. نو چې راغی آفرین د ده په مور او پلار
استعفا ورکا چې د داسې ملک وزارت زاړو کوم. اوس پکار زمونږ د ملک د نورو وزیرانو ته دي دلته صوبه کې چې دي دا چنډال چوکړي دوی مم کو کته ورته استعفا ورکړي. خدای مرکه شرمېدلو هم کته د مولا ایمان پرونم د مولا ایمان په سن 88 کې هم قتلو. په سن 88 کې چار یو ممبر په 2 کروڑ روپے خرڅېدو او د جمعیت العلماء اسلام ممبران چا خرید کړیو. نو په دې ټول کابینټ کې یو ګیره والاو لو شمله به په سروا خلکو به له شمله ته وګوره د شمله ایمان مو کتو او د پټکی ایمان مو کتو او دا نور مو ګوره دا وایند او دا باندې او دا کاند او دا کاند دا دا ایمان مو ګوره. بل پل قهر زمونږ د عمل کاخته دي اور ورځ میټینګ دی او میټینګ میټینګ دی او میټینګ دی. وته د امیر صاحب په توپه ولګي خو چرته کار خو مو کوي کنه. میټینګ دی او میټینګ دی میټینګ دی چای دی او بسکټ دی ډینر دی او بسکټ دی عشایه ده او ظهرانه ده او میټینګ دی بل کار نشته سکیم نشته د علاقې خدمت نشته. که د علاقې خلک څه وایي چې اسپتال پکار دی خلکو بیړه تباه شوه په دې کوټ روډ یو اسپتال پکار دی ټوله مومند د چغې والی هغه ورځ په جلسه کې دا خلیل مومند چې دی مومند د باړې نه چې وړي دې ته مومندان وایي او چې را دې خوا چې دې ته خلیلان وایي. مومند د چغې والی چې اسپتال پکار دی زه چې پې راپاسېدم مال چغې ولې وهئ تاسو مومند په هر الیکشن کې ارباپان پاس کوئ ورشئ که نه او د دې ګورګورونه یې ونیسئ او په دې سړک یې راکاږئ چې د سن 40 نه ته په دې علاقې ممبر را روانې تر اوسه پورې د یو ایمرجنسي کې جوړ ټیم راته جوړه نه کړه. خړ سیلاب هم یوسه خان او ارباب تا ډوټینګېدی نه شئ ورشئ که ما چاہے چې تجویز پیش کوي دي چې لږ د کړي چې تجویز پیش کوي دا ممبر هم صلاح جوړ کړی دی. که اوس مال یو بل ټکی درته وکړم والله نه بل ټکی مل ویلیم مال ممبر څوک سره جوړوي یو سړی چې د علاقې کونسلر جوړوي خو د کونسلر دا مطلب چې زما ویاڼی به صفایي زما سړک به صفایي ټیک نه جي. یو سړی چې د صوبایي اسمبلی ممبر جوړوي مالا به سړک جوړه مالا به لارې جوړه مالا به اسپتال جوړه مالا به ډسپنسري جوړه مالا به د ماشومانو پرایمري سکول جوړه ممبر خو خلک دی نه جوړي. نو چې دین هم نشتا مذهب هم نشتا اسلام هم نشتا چرته ډسپنسري هم نشتا پرایمري سکول هم نشتا سړک هم نشتا ته ورشه په دې سړکونو دا ډیرانونه وګوره او دا ګندونه وګوره چې په پراته دي. یو د لیوزوی چرته شته چې وایي چې هلکه دا ولې یو ابل ورځ لنډۍ کې مړی شو نو وزیر اعلی دعا ته راتلو نو د صدر د طرف نه لار او سړک یې والا ټول ټیک کو صفا یې کړو جوړ را جوړ یې کړو چې چیف منسټر په لاره ځي د دې لنډۍ په سړک کې را نه وستو ځکه چې د لنډۍ په سړک باندې ورشه غلدره پرته ده نو په دې را نه وستو. نو خدای پیژندل قوم یې خدای پیژندلی یې او خدای بم نورم که خیر ذلیلی او خواری بم او نور بم هم رسوا کوي. آسمانی آفتونه هم در باندې شروع شوي دي آسمانی آفتونه ستا ملک د اسی متحمل نه دی یو ګړچ که زلزلې دی پېښور لور کړو ستا حکومت به بیا دنیا ته اپیل کوي چې هله کمبلې راولېږي هله غرق شو سړی راولېږئ هله تنبوان راولېږئ
په چترال کې یو کلی وران شوی دی صاحب د دنیا نه خیراتونه وغوښته او خیرونه د دنیا نه وغوښته ما وی چې دنیا نه خیر او خیرات غواړئ نو تاسو د خپل شیروانه هم چاله ورکی کنه زمونږ د وزیر اعلی وزیر اعظم صاحب شیروانی چې دا نیمه غنټه پس یو شیروانی بدلی کوي کنه کوي نیمه غنټه پس او یو قسم واسکټ بدلی صدر صاحب زمونږ چې دی نیمه غنټه پس په مخ برش وای او ځان برابرۍ او شیروانی بدلی او واسکټ بدلی ایمان خدای ته وایي چې ایثار سره وکي ایثار دا معنا چې کوم سيزونه دي دوه دي یا درې دي یو ځان لپاره یو بل لا ورکا ابل ورځ ما ته چا دا خبره مې وکړه ما ته چا تام دا چل کړی لسه مالاو راشي زګوالرم مالا د لندن راغلي نوی بنینونه په خدای قسم چې ما غریبانو علماء ته ورکړي سکاله مالا درې چوغې راغلي وي درې چوغې او درې والا چوغې مې درې بزرګانو ته ورکړي دي یو لمیم جمعات له یو وروامه غوستا بل لمیم راغوخته په دکان کې مې ورواغوستا بل لمیم جمعات له وروړاو په مې واغوستا ازما خپل چې کله کله زاغوندم د دې شل کالو شو چې مونږ مال یو چترالی راوړې و بنینونه د لندن نیوي دا ز خپل چا غوندم دا د امریکای د کباړ بنین په 45 روپۍ مې اخیستی چرته په شل یا په دیش ورنه دا زما عقل چرته منی مال دا د خدای بل مهرباني ده چې د 100 روپو بنین او په ما کې د زرو ښکاری ستا مال د خر شکل دی چې د زرو واغوندې دانې درکې ښکاری بوتار دی خراب ته بوتی مردار دی تاسو خیال راغی نو ایثار دی ته وایي چې اول به د خپله کوره شروع کې د خپله ځانه به شروع کې ایمان دی ته وایي نیمه غنټه او 15 منټه پس پړک بل ډریس پړک بل ډریس ایمان دی ته وایي